د ژوند هره لحظه دې په شمار ده. ثانیه، دقیقه، ساعت، ورځ، میاشت او حتی کال. د ساعت ثانیه څومره په سرعت سره خپل مسیر وهي، که خرابه شي ودرېږي، جوړیږي او بیا په حرکت راتللی شي. خو د ژوند ثانیه هیڅ خرابتیا نه لري. کله چې ودرېږي نو هغه د ژوند وروستۍ شیبه وي. وخت بیا هیڅکله وخت نه لري چې تا ته وخت درکړي. که غواړې ځان وژغورې، خپله لاس په کار شه. یوازینی کس چې تا سره د ژوند درد او خوښي شریکوي ته یې او بیا هم ته یې. ستا احساس ستا د ژوند دی. دا چې ته څه ډول احساس کوې، ښه که بد، دا ستا د ورځني ژوند او فکر محصول دی. فکر د مقناطیس په څیر دی. که دې مثبت کړ، هر څه مثبت را اخلي، مثبت خوښوي، مثبت خپروي، لیدلوری دې مثبت کوي، ځواک او انرژي درکوي، هیلې او اهداف درته نږدې ښکاروي، ډاډ در په برخه کوي، په ځان دې باوري کوي، یو ښه احساس درکوي، بدلون ته دې هڅوي. او که د منفي فکر تر اغېز لاندې راغلی، نو سستي، ناراحتي، مایوسي، خفګان او له ناکامۍ سره دې مخ کوي. ځکه چې ستا مقناطیس یعنې ستا فکر منفي شوی، لرلید او نظریه دې منفي شوې، احساس دې بد شوی، هیلې دې ماتې شوې. دا هر څه په تا پورې تړاو لري. یوازې ته یې چې د ټاکنې مسؤل یې. یوازې ته یې چې د خپل ژوند د بدلون مدیر یې. هیڅوک ستا د ناکامۍ مسؤل نه دی او نه هم ستا د کامیابۍ. یوازې ته یې. یوازې ته.